تازه مهم خبره غو 1400 پخوانیو برټانوي عسکرو ځان وژنه کړې ده چې په افغانستان کې جنګېدله. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. په دې ویډیو کې تاسو ته هغه 14 پخواني عسکرو ولې ځان وژنه کړې ده چې په افغانستان کې جنګېدله. نو ټول معلومات په همدې ویډیو کې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړی چینل د سبسکرایب کړئ. له یو درجن زیاتو پخوانیو برټانوي عسکرو چې په افغانستان کې جنګېدلي وو یوازې په تیرو 2 میاشتو کې ځان وژنه کړې ده. د برټانیې ټایم ورځپاڼې لیکلي یوازې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې پخوانیو جنګېدونکو 14 برټانوي عسکرو ځان وژنه کړې ده. د برټانیې د پارلمان غړي جوني میرسر ټایم سره په خبرو کې ویلي هغو ځانګړو ځواکونو چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې وه د هغوی ځان وژنې کچه زیاتېدل د اندېښنې وړ ده. د خلکو او پخوانیو عسکرو د چارو وزارت وایي برټانوي عسکرو له 2002 کال راهیسې تر 2014 پورې په افغانستان کې د هریاک په نوم عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د 2014 تر پایه 453 برټانوي عسکر د دغو عملیاتو په مهال د وسلوالو مخالفینو له لوري په بمي چاودنو او مخامخ جګړو کې وژل شوي وو. د وروستیو ځان وژنو په اړه د برټانیې پارلمان غړی جوني میرسر ټایم ورځپاڼې ته ویلي د عامې روغتیا وزارت پلان لري د پخوانیو برټانوي عسکرو د عصبي ناروغیو درملنې او ستونزو په لاملونو او درملنې کار وکړي. د ښاغلي میرزر په وینا د پخوانیو برټانوي عسکرو د عصبي ناروغیو او ځان وژنې تر ټولو ستر لامل له جګړې وروسته ذهني فشارونه، د نشي توکو کارونه او قرضداري ده. نوموړی ټایم ورځپاڼې ته ویلي موږ باید پوه شو چې د دغو عسکرو د درملنې لپاره په کوم ځای او کوم وخت کې مداخله کولی شو. تیر کال هم د برټانیې حکومت ویلي وو د پخوانیو عسکرو د عصبي درملنې او ستونزو د مخنیوي لپاره بودیجه ځانګړې کوي. برټانیوي رسنیو د دفاع وزارت د چارواکو له قوله ویلي دوی د پخوانیو عسکرو سربیره د برحاله پوځیانو د درملنې او ستونزو د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان په نظر کې لري تر څو د دوی د عصبي او عقلي ناروغیو مخنیوی وشي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که ویډیو مو خوښه ویډیو ته سره لایک کړئ او که غواړئ نور تازه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نشان سره ووهئ تر څو د موږ ویډیو تاسو ته زر در ورسیږي.